زیرک قاضي یو سړي د بل سړي نه قرض اخیستی و، خو ګواه نه و. البته قرض یې د ښار نه بهر د یوې ګورې ونې لاندې ورکړی و. دغه سړی ډېر ځله په قرضداري پسې لاړ چې ما ته خپل قرض واپس کړه، خو هغه سکوټ انکاري و. چې ستړی شو نو قاضي له لاړ او هغه ته خپل فریاد بیان کړو. قاضي دغه سړی راوغوښت، اول یې پوهه کړو چې د سړي تا سره نیکي کړې ده، ده ته خپل قرض په ښه طریقه سره واپس کړه. خو قرضدار یې بیخي انکاري و او ویل یې چې دی په ما د دروغ الزام لګوي. قاضي د مدعي نه تپوس وکړو چې تا ده له قرض ورکولو نو په هغه ځای کې نور څوک وو؟ سړي ورته ویل قاضي صاحب هلته یو ګوره ونه ولاړه وه، نور څوک نه وو. قاضي دغې سړي ته وویل چې ته لاړ شه او ونې ته ووایه چې ما ستا په وړاندې هغې کس ته قرض ورکړی دی، خو هغه سړی اوس منکر دی، زما قرض نه راکوي، نو زما قرض ته راکړه. مدعي حیران شو، خو د قاضي حکم و. د عدالت نه راووت، ونې بله روان شو. قاضي د دغې سړي سره خبرې اترې شروع کړې چې ته څه کار کوې، دا مدعي ستا سره د کوم وخت ناشنا دی، ستا څو بچي دي؟ او بیا یې ترې لږ وخت پس دا پوښتنه هم وکړه چې هغه کس به اوس ونې ته رسېدلی وي او که نه. دغې سړي وویل نه جي نه، هغه خو ډېره لرې ده. قاضي وی ورشئ هغه کس را واپس کړئ. یو نوکر په منډه لاړ، سړی واپس کړو. قاضي د قرض نه انکاري سړي ته وویل د ده قرض واپس کړه، ځکه چې تا په خپله په ځان ګواهي ورکړه.